د میاشتې 4.5 کروړه روپۍ اټک نه اغاړي سي بنګالا خرچه ده، زمان پارک خرچه ده، کادر یونیورسيټي خرچه ده، د وکیلانو پیسې دي. پښتونخوا هاوس په اسلام آباد کې هغه د پی ټی آی مورچه ده. خلکو له ورشي کنه، خلکو ته وایي چې مونږ اپریشن نه منو او دې خوا ته راشي وایي اپریشن شروع کوي کنه اورېږه. او لکه ګوره په دغه تقریر کې یو دا خبره هم کوي کنه چې زه کله عمران خان صاحب نامینیټ کم کنه. اوس خو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې یاره داسې خلافت دی چې خلیفه خلک نامینیټ کوي کنه. داسې نه وي چې زه تاسو الیکټ کم کنه. زه عمران خان صاحب دغه کما نو دلته پېښور کې چې کوم د پریس کانفرنس وکړو چې دې نه منو، ما ورته ویل چې ته څوک چې ته نه منې. نو خو نن د په هغه باندې تیرا باندې هم داسې سټینډ والي کېدي نه هلته ته څوک یې چې ته زما خلکو ته. نو ما تا ته دا ویل کنه چې ګوره ګیس لایټینګ کنه خلکو ته سترګو کې شګې اچول کنه لکه هغې د دا ښودل چې زه دونه با اختیاره یم کنه. او بیا بل طرف ته چې کوم دی کنه په همدغه په روانو خبرو کې وی چې زما د ناکامولو دپاره چې کوم دی نو اوس دا بله حربه ده چې دوی په تیرا کې اپریشن شروع کوي کنه. زما د ناکامولو دپاره عرفان دا ټول خبره یو طرف ته دا چې هم ګیس لایټینګ دی کنه او دا ګوره خلک دوکه کوي کنه. دا ټول اپریشن چې کوم دی دا به ایلیګل شي او یو هم به لکه شروع نشي د دونو کې چې اکشن ان ایډ اف سیول پاور باندې دی چې په سپریم کورټ کې زموږ صوبایي حکومت چې کوم سټې اخیستې ده دی د خپل سټې واپس واخلي. ور د خلکو سره ګیس لایټینګ کوي په کار دا چې لکه زموږ د خلک په دې باندې پوه شي کنه. نه خو هلته بیا ورته حکومت وایي زموږ ګورنر کې نه ولی زموږ ګورنر راج راولو لکه دی د پی ټی آی طرف نه زه آرګومنټ کوم پی ټی آی دا ویلی شي چې یاره مونږ به دلته ګورنر راج رسي په صوبې کې. نو بیا چې ګورنر راج نه یېرېږي که نه نو ته ماته وایې چې د دې د موجودګۍ فایده څه ده. خو فایده شته بیا زه هغه وایم که نه خلکو لپاره هېڅ فایده نشته دی. خو دی دا حکومت په هره طریقه باندې ګوره دلته موجوده په دې ساتل غواړي. مخکې پوډکاسټ کې ویلي دي د میاشتې 4.5 کروړه روپۍ زموږ د صوبې نه اټک نه اغاړي ځي. ګوره هغې کې چې کوم دی د بنګالا خرچه ده، په هغې کې د زمان پارک خرچه ده، په هغې کې د الکادر یونیورسيټي چې کوم دی که نه د هغې خرچه ده، په هغې کې د پی ټي آی لیډران ورکاران چې کوم ګیر دي د هغې د وکیلانو پیسې دي. د هغې نه علاوه د خیبر پښتونخوا هاوس چې کوم دی پښتونخوا هاوس په اسلام آباد کې هغه د پی ټي آی مورچه ده که نه. ګوره چې هغه ځای کې په اسلام آباد کې دی په هغې کې دا ټول پراته دي خو د هغې خرچه خو د صوبایي حکومت نه ده که نه. او دویمه داسې ده که نه چې د دې ځای نه خو دوی د خان صاحب دپاره دا ټول هلې ځلې نو د دغه شیز دپاره چې کوم دی دوی دا کورسۍ پرېښودل نه غواړي. نو دوی هم ګوره داسې یو ارینجمنټ کړی دی چې دوی ورته اسټابلیشمنټ وایي چې اسټابلیشمنټ ته ویلي چې بس تاسو سم کوئ خو زموږ حکومت مه ړنګوئ که نه. نو ته اوس ماته دا ووایه چې لکه د داسې حکومت لکه فایده څه شوه